د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې د عالی قدر امیر المؤمنین د هدایت پر اساس یې پانګوالو ته لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي دي او د کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ یې له لومړیتوبونو څخه دي. د یادې ادارې د رئیس په وینا چې د بلخ ولایت 50 سلنه د مارکیټ اړتیاوې په کور دننه پوره کولی شي او ورځ تر بلې د کارخونو تولیدات معیاري کیږي. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس وایي د هرې ورځې په تیریدو سره په بلخ ولایت کې تولیدي فابریکې خپل تولید د معیارونو او صنعتي نورمونو سره برابر کړي او د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو په لارښوونه خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. او الحمدلله داخلي تولیدات هم په ورځ په ورځ معیاري کیږي. نو دغه د خلکو استفاده د حکومت استفاده داخلي تولیداتو څخه دا هم یو ډیر تاثیر کوي په داخلي تولیداتو باندې چې الحمدلله ورسره ښه شوی دی. او بل تاسو چې اشاره ورته وکړه دغه ته چې څومره خلک استفاده کوي تقریبا 50% الحمدلله اوس د داخلي تولیداتو څخه خلک استفاده کوي او خلک ورځ تر ورځ پوهاوی ورکول کیږي چې په دې برخه کې دوی د خپل داخلي تولیدات وپېژني چې دغه زموږ په داخلي تولیدیږي او کوشش هم خلک کوي داخلي تولیداتو څخه استفاده ځکه وکړي که خدای نخواسته یو څه مشکل پېښ کوي هغه ساعت د هغه مربوطه ادارې سره خپل مشکل هم شریکولی شي. د هیواد په شمال کې د پامیر بلاور مالګې فابریکې مسؤل وایي دوی په عصري اسانتیاو سمبال دي او په یو کال کې د 168,000 ټنه معیاري مالګې د تولید ظرفیت لري. الحمدلله قسمی که شما دوستا هموطنان در جریان هستند فابریکه نمک پامیر بلاور که اولین فابریکه تصفیه شده در افغانستان است و به نام صحت شما برندش و بازارها معروف است. الحمدلله ما فعلا خودیم یک فابریکه ما 168,000 تن در سال ظرفیت تولیدی داره که در صورت فراهم شدن مواد خام که در از معادن افغانستان هم ما خودکفا هستیم در اختیار فابریکه دارایان معیاری قرار بگیره انشالله ما فعلا خودکفا هستیم حتی آماده صادرات هم هستیم. له بلې خوا د هیواد په شمال کې د مفید ګروپ ډلې یو مسؤل د هیواد د اتباعو ته د خپلو تولیداتو د خودکفایي ډاډ ورکوي. همدارنګه له هیوادوالو څخه یې وغوښتل چې له ملي تولیداتو څخه ګټه پورته کړي ترڅو هیواد له اقتصادي پلوه نورو مرستو ته اړتیا ونه لري. از صنعت داخلی خود استفاده کنند و نتایج انشالله که هر زمانی که یک کشور از تولیدات داخلی خود به خودکفایی برسه او به اقتصاد عالی گام میگذاره و مرحله دوم با صادرات است که کشور برای انکشاف درجه یک شامل میشن. انشالله که ما در این نقطه کوشش کردیم که ضرورت های داخلی که در بخش تولید دانه مرغ است و خوراک حیوانی است و تولید دانه ماهی است این نقطه در این شرکت هایی که فعالیت دارن و کار دارن به خودکفایی نائل شده و کوشش کردن که ضرورت کشور را پوره کنن. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ د مسؤلینو د شمیرو له مخې په دغه ولایت کې د خوراکي توکو د تولید شاوخوا 2000 فابریکې شته چې ټولې دغه فابریکې په کار بوختې دي او په بیلابیلو برخو کې سوداګریز توکي برابروي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د پولي کلینیک امریت د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې څه باندې 100,000 ناروغانو ته په وړیا توګه خدمتونه وړاندې کړي دي. د یاد مرکز د مسؤل په وینا چې د شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې هره ورځ د هیواد د شمالي ولایتونو د ناروغانو په چوپړ کې دي. ورته مهال یو شمېر ناروغان په دغه کلینیک کې له شته امکاناتو څخه خوښي څرګندوي. دا د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د پولي کلینیک امریت دی چې د ابو علي سینای بلخي حوزوي روغتون ترڅنګ ناروغانو ته وړیا خدمتونه وړاندې کوي. د یاد کلینیک مسؤل وایي چې د روان لمریز کال له پیل څخه 114,000 ناروغان په ټولیزه توګه د یاد مرکز په بیلابیلو څانګو کې تر درملنې لاندې نیولي دي. و در اینجا در 116,000 ارقامی که برتان یادآور شدم تماما مریضایی که به معاینات تشخیصی ضرورت دارند در مجموع اجرا شدن. هیچ نوع معاینات تشخیصی را ما برای بیرون ریفر نمی کنیم. اما امکانات تشخیصی که ما داریم خود ما اجرا می کنیم اگر نداریم به شفاخانه ملکی اونا اجرا می کنن. ورته مهال هغه شمیر ناروغان چې دغه مرکز ته د درملنې په مخه راغلي دي له شته امکاناتو څخه خوښي څرګندوي. ښه رسیدګي کوي نامخته ډاکټران دي خدای دې نه خواري چې موږ ښه خدمت مو کوي دوا یې ښه دغه کېږي بس موږ ځینې راضي یو.
د یادولو وړ ده چې د بلخ ولایت پولی کلینیک د رواني ناروغي، غوږ او ستوني، د پوستکي، د ولادتونو، د مور او ماشوم روغتیا، عمومي جراحي او په نورو بیلابیلو څانګو کې له درملو سره وړیا خدمتونه وړاندې کوي چې له دې سره دغه مرکز ته په ورځنۍ توګه د راتلونکو ناروغانو شمیر 1800 تنو ته رسیږي. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د 8مې امنیتي حوزې امیر وایي چې د روان کال په لومړۍ روبه کې بریالي شوي دي چې نږدې 500 بیلابیلو دوسیو ته رسېدنه وکړي. نوموړي همدارنګه ډاډ ورکړ چې د یادې حوزې په اړوندو کې پوره امنیت رامنځته کړی دی او د خلکو پر وړاندې هیڅ ډول امنیتي ستونزه نشته. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د 8مې امنیتي حوزې امیر وایي چې دوی د روان کال په لومړۍ روبه کې په دې بریالي شوي دي ترڅو د خلکو ستونزو ته د رسېدنې په ترڅ کې 50 بیلابیلې دوسیې ثبت او اړوندو ادارو ته وسپاري. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې په دې موده کې 20 تنه په نشو روږدي راټول او 2 تنه د نشهیي توکو پلورونکي هم نیولي دي. حدوداً 41 قضایا در اینجا رسیدگی شده که از جمله 3 قتل بوده و 25 خشونت خانوادگی بوده و 13 قضایای حقوقی بوده و 2 تن در مورد خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر میکرده گرفتار شده که در نهایت های عدلی و قضایی معرفی شده و 20 تن معتادین مواد مخدر که به مدیریت مواد مخدر تسلیم شده. ښاغلی کاروان همدارنګه وایي چې د خلکو د لا ښه امنیت په موخه خپلې هڅې زیاتې کړي دي ترڅو هغه کسان چې ټولنیز امنیت ته ګواښ دي مخه یې ونیسي. نوموړی خبرداری ورکوي چې دغه ډول کسان د دوی په اړونده سیمه کې هیڅ ځای نه لري. سخن ما برای کسایی که دست به اخلال نظام امارت اسلامی میزند، پیام ما برای آنها است که بیاین با امارت اسلامی بیعت بکنن و به کار و وظایف خود بر بگردن، دست به اخلال و ناامنی نزنن. اگر در صورتی که دست به اخلال و ناامنی میزده باشد انشالله مجاهدین هر نوع برخورد را همراه از اینا آماده است که بکنند. د یادولو وړ ده چې غلا، اخلاقي فساد او قمار هغه قضیې دي چې په دې وروستیو میاشتو کې د یاد امریت په اړوندو کې د پام وړ کموالی پکې راغلی دی. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت. د الله په امان.